ستړو هیوادوالو د کابل کې د ای بي سي کیبلونو غځولو له لارې د برېښنا شبکې نوي کول. هره ورځ د سهار شاوخوا 8 بجې د تخنیکي انجینرانو کارونه پیلیږي. هغه کارونه چې ځینې وخت تر تیره غونې ماښام او یا د شپې تر ناوخته پورې هم غځېږي. دا د امداد الله حمیدي او د هغه همکارانو د ورځنیو هڅو یوه برخه ده چې د کابل برېښنا شبکه ورغوي او اصلاح یې کړي. نن دوی دنده لري چې د کابل برېښنا ریاست لسم جنکشن اړوند 500 پامیلیو سیمه کې د زاړو او راځوړند برېښنا لیک مزو پر ځای معیاري ای بی سی کیبلونه وغځوي. در نهایت وایی که تقریبا 40-45 سال پیش اینجا تمدید شده. اکثر اوقات شمال و طوفان با هم میخورن. شرطی میکنن میخوایم که از این جلوگیری شوه، از عیار جلوگیری شوه. با یوه دلیل وایی کابل ای بی سی تمدید میکنیم. کیبل های ای بی سی برق خوب و معیاری پیشکش میکند. مقاومت بیشتر دارد در برابر هر گونه شرایط مثل باد و باران که شارتی نمی کند برق و همچنان ناگفته نباید گذاشت که جلوگیری می کند از سوء استفاده برق در ساحه و از همچنان ضایعات شبکه. این در حال است که روند تمدید کیبل های کهنه به کیبل های ای بی سی فعلا عملا در ساحه مدیریت برق جکشن دهم در کابل جریان دارد. د کابل برېښنا شبکې نوي کولو هڅې یوازې د ختیځ سرګروپیت 500 فامیلیو سیمه کې د شاوخوا 3000 متره ای بي سي کیبلونو غځولو پورې نه محدودیږي. مسؤلین وایي چې په لسم جنکشن پورې اړوند بېلابېلو سیمو کې تر اوسه نږدې 12000 متره ای بي سي کیبلونه د زاړو مزو پر ځای غځول شوي او دغه لړۍ هره ورځ دوام لري. د لسم جنکشن اړوند ساحه 500 فامیلیو کې د شبکې د پیاوړتیا په مخه د ای بي سي کیبل د تمدید چارې په پرله پسې ډول جریان لري. د دې مهمې پروژې مخې د خوندي دوامداره برېښنا وړاندې کول دي ترڅو د پیرودونکو تخنیکي ستونزې او تخنیکي خطرات ډېره حده کم شي. د لسم جنکشن په ټولو اړوندو ساحو کې تقریبا 11902 متره ای بی سی کیبل د زړو لاینونو هوایی پر ځای تمدید شد. باشنده های ساحه جکشن دهم در کابل از جابجایی کیبل های ای بی سی در سیستم شبکه برقشان خوشحال به نظر می رسند و از فواید کیبل های ای بی سی در روند برقرسانی برایشان هم خوب می دانند. لاین هایی که از سالهای متمادی مدت 30 سال 40 سال یا 50 سال قبل که وصل شده بود تا امروزه هیچ ارگان تمدید نکرده بود تمام لاین ها را که خوشبختانه این لاین فواید بسیار خوب داره که لاین ای بی سی از شارتی های برق جلوگیری میکنه، از طوفان های شدیدی که در این منطقه حضور داره که جلوگیری میشه و از شارتی جلوگیری میکنه و ما خیلی خرسند هستیم از این. د زاړو مزو پر ځای د ای بي سي معیاري سیستم تطبیقول د کابل برېښنا شبکې اصلاح یو پراخ بهیر یو بیلګه ده. هغه بهیر چې په ټول ښار کې دوام لري څو د پلازمینې برېښنا شبکه په معیاري ډول ورغول شي. له دې بدلونونو سره کابل ګام په ګام د یوې باثباته او ډاډمنې برېښنا شبکې پر لور روان دی.